أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة ختمة شوة تقدم سورة مجيد سورة آل عمران يجي دوسوا آياتنا دي شل ركوعان ركوع دي كده دي سورة بقرة كده تقولنا أول من سورة فاتحة وفايك من الله پاک نے سوال کړو چې اهدنا الصراط المستقيم یا الله مونږ ته نیغه لار وښیه نو بیا په سورة بقره کې د هغې لارې تفصیل د الله پاک احکامات پکې بیان شول چې په نیغه لار چلېږي نو د الله پاک په دغې احکاماتو به عمل کوي د هغې مختصرا او تفصیلا د الله پاک احکامات بیان شول بیا د سورة بقره په آخره کې چې دی دعا او ټول نه آخره کې فانصرنا علی القوم الکافرین د هغه دعا ده چې یا الله زموږ مدد وکړي د کافر قوم خلاف یعنې موږ له په کافر قوم باندې غلبه او قوت راکړي نو دې صورت کې هم دغې گویا چې دا صورت ته دغې فانصرنا علی القوم الکافرین تشریح او تفصیل ده یعنې چې موږ له په کافر قوم باندې غلبه راکړي او موږ د هغو خلاف چې دی کامیاب کړي نو دې صورت کې چې دی هم د جهاد چې دی یعنې په دې کې د کافرانو سره د معاملاتو تذکره ده د کافرانو سره به څرنګه معاملات کوي او د هغو سره به جهاد کوي جهاد بیا په خوله سره په ژبې سره هم جهاد به څنګه کوي او په لاس سره یعنې په تلوار سره په هغې به څنګه جهاد کوي نو دې صورت کې چې دی ګویا چې دا د دوی فانصرنا علی القوم الکافرین تشریح او تفصیل ده چې په دې کې هغه د مختلف طریقې جهاد او د کافرانو سره د معاملاتو دي د ټول نه اول الله پاک دې صورت کې چې دی د توحید بیان کړی دی اولني 15 آیاتونو کې د الله پاک یووالی چې دی الله پاک ثابت کړی دی الف لام میم الله پاک علم دی په معنا د دې حروفو د دې حروف دا د متشابهاتو نه دی موږ مخکې متشابهاتو باندې لږ بحث کړی چې متشابهات په دوه قسمه دي یو هغه چې نه لفظي معنی معلومه او نه مرادي معنی معلومه لکه الف لام میم دا څومره حروف مقطعات چې صورتونو په دې شروع کې چې دا الفاظ راځي الف لام میم او کاف ها یا عین صاد یا سین نو دا داسې دي دې ته وایي حروف مقطعات د دې نه لفظي معنی معلومه ده او نه معنی مرادي معلومه ده چې دې نه څه مراد دي هېڅ هم نه دي معلومه دا د الله پاک او دا د الله پاک د رسول په منځ کې چې دی یو راز دی او دویم قسم هغه متشابهات دي چې د هغې لفظي معنی خو معلومه وي لیکن مرادي معنی نه معلومه لکه قرآن مجید د الله پاک تذکره راځي د الله پاک لاس ید د الله پاک یعنې د ید لفظ راځي د الله پاک لپاره نو اوس د الله پاک دپاره خو جسم نشته د الله پاک لاس پسې نو دغه چې دی معنی خو معلومه ده د لاس چې د دې معنی د ید معنی ده لاس لیکن اوس هغه کیفیت او مراد چې دی چاته نه معلوم د الله پاک څنګه د الله پاک د شان سره مناسب وي هغه شان د هغه قدرت ته مراد دی څه ته مراد دی نو د هغې معنی معلومه وي لفظي لیکن معنی مرادي نه معلومه او یو قسم دی چې د دې نه لفظي معنی معلومه نه مرادي معنی معلومه الف لام الله پاک علي هم معنی دې حروف ور دې څه معنی نشته دا الله پاک د رسول په منځ کې یو راز دی الله لا اله الا هو الله پاک نشته د لایق د عبادت مگر یو الله یعنې د الله نه ما سوا څوک د عبادت لایق نشته دله توحید دعوه ده چې الله پاک څه دی یوازې ذات دی او د عبادت لایق هغه دی په عبادت کې د هغه سره څوک شریک نشته نو دا دعوه شوه د توحید دعوه وکړی شوه چې الله پاک یو دی اوس دې دلایل دي مخې ته الحی القیوم الحی چې همیشه دپاره ژوندی ذات دی دا صفت چې دی د الله پاک سره خاص دی دا په مخلوق په هېڅ چا کې بل کې نشته په هر شي باندې چې دی ساه لرونکی شی دی په هغې به چې دی مرګ راځي الحی او الله پاک چې دی همیشه دپاره ژوندی ذات دی نو دا صفت خاص دی د الله پاک سره نو لایق القیوم او د ټول مخلوق سنبالونکی ذات دی قیوم دا د قیام نه مونږ ویلو دی باندې مونږ تفسیر مخکې کړی چې قیوم دا د مبالغې صیغه ده یعنې قیوم هغه ذات چې په خپل وجود کې په خپل ذات کې بل چاته محتاج نه او نور لره سنبالونکی او دا صرف د الله پاک صفت دی چې په خپل وجود کې یعنې چاته محتاج نه دی او ټول مخلوق لره ورته د هغو سنباله خو او د هغو پالونکی دی القیوم چې نور مخلوق لره هم سره سنبالونکی ذات دی او داسې ذات چې دی الله لا اله الا هو داسې ذات د عبادت لایق دی چې داسې صفات پکې ځکه چې په چا کې دا صفات نه چې سړی ځان نشي سنبالولی خپل جسم هغه په خپل جسم کې بل ته محتاج دی
نو هغه بس عبادت وکړي شي. ځکه چې عبادت ویل کېږي انتهایی درجه عاجزي او ځان ذلیل کول د بل مخ ته، یعنی انتهایی درجه عاجزي کول او د بل مخ ته ځان ذلیل کول. ځکه چې سړی مونځ کوي دا مونځ یو عبادت دی، په دې کې څومره عاجزي، سر یې ښودل دي، په رکوع کېدل دي، په نامه په لاس ودرېدل دي، مختلف کیفیت دي. نو دا انتهایی درجه عاجزي ده او انتهایی درجه ذلیلوالی دی. نو دا د داسې ذات مخې ته خوند کوي چې هغه د هغه شان هم اوچتي او د هغه بادشاهي هم لوی، یعنې د هغه شان داسې وي چې د هغې سره بل څوک مناسب نه وي. نو داسې ذات ته که داسې عاجزي وکړی شي نو مناسب راځي. د دې نه علاوه چې بل ذات ته داسې عاجزي کېږي نو مناسب نه وي. نو الحي القیوم چې همیشه دپاره ژوندی ذات دی او ټول مخلوق سره سمبالونکی ذات دی، نو د عبادت لایق هم دغه ذات دی، بل څوک نشي کېدی. نو دا بیا عقلي دلیل ورکړو الله پاک. نزل علیک، دا په دې آیت کې چې دی الله پاک نقلي او دلیل ورکړی دی. نقلي دلیل معنا دا چې قرآن او حدیث کې یعنې د هغې باندې عقل کار نه کوي. نزل نازل کړی دی علیک الکتابه، په تا باندې کتاب، نبي علیه السلام د کتاب دی چې الله پاک په تا باندې کتاب نازل کړی یعنې قرآن مجید، بالحق په حق سره، مصدقا او تصدیق کوونکی دی. دا قرآن مجید چې دی دا تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو بین یدیه چې مخکې د دې نه، یعنې دا قرآن مجید داسې کتاب دی چې دا د مخکیني کتابونو هم تصدیق کوونکی دی. او د توحید دا دعوه چې ده د الله پاک د یووالي ده، دا هم چېرته نوې دعوه نه ده، دا په قرآن مجید کې هم ده او مخکې کتابونو کې هم ده. او قرآن مجید د هغې تصدیق کوونکی دی، په هغې کې نه توحید دعوه د الله پاک د یووالي. په قرآن مجید هم د دې د الله پاک یووالی دی، د دې تذکره ده. وانزل التورات والانجیل، او نازل کړی دی تورات او انجیل من قبل مخکې دې نه، قرآن مجید نه مخکې الله پاک تورات او انجیل نازل کړي وو. هدن هغه د هدایت لپاره او للناس لپاره د خلکو، په هغې کې هم لپاره د خلکو هدایت و. وانزل الفرقان، او نازل کړی دی فرقان. فرقان نه مراد قرآن مجید دی. فرقان د حق او د باطل په منځ کې څه دی؟ فرق راوستونکی کتاب، یعنې د حق او د باطل په منځ کې دا څه دی؟ فرق راوستونکی دی. دا فرقان د قرآن مجید نوم دی. نو ګوره یعنې په دې آیت کې الله پاک خلاصه دا شوه چې په تا باندې کتاب نازل کړی دی، په دې کې د توحید دعوه د الله پاک د یووالي. نو یوازې دا د دې کتاب مسله نه ده، په مخکیني کتابونو کې هم د توحید، یعنې د توحید د الله پاک د یووالي چې دی دا په مخکیني کتابونو کې هم و، او د قرآن مجید چې دی په دې کې نه توحید او دا د مخکیني کتابونه هم تصدیق کوي او دغه یوه دعوه ده. او دا ګوره عقل هم دا تقاضا کوي، کومه خبره چې ډېره شهرت نیسي نو هغې د هغې نه انکار کول صحیح نه وي. لکه یوه خبره را روانه پی در پی چې دی قومونه در قومونه، نسلونه در نسلونه، څوک چاته یادوي نه، خو بس دومره خبره عامه بس چې وړوکې خبرې سپړي او هغه چې دی هغه خبره کوي. نو هغه خبره دومره درجې شهرت ته ورسي چې د هغې انکار کول چې دی هغه صحیح نه وي، یعنې دومره. نو توحید دعوه چې دا څه نوې دعوه نه ده. آدم علیه السلام چې راغلی دنیا ته نو هغه هم د الله پاک د یووالي درس، بیا د آدم علیه السلام اولادو، بیا په وروسته نوح علیه السلام راغلی، بیا د هغې نه وروسته چې دی ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، بیا موسی علیه السلام او دغه رنګ عیسی علیه السلام، یا کم و بیش 1,24,000 څومره انبیا چې راغلي د هغو ټولو دغه یوه دعوه د الله پاک یووالی. نو چې داسې خبره د شهرت وي، او بل دا چې مخکې خو د کتابت داسې طریقې هم نه وي چې یو نبي به بل ته چې دی خط پرېښودو چې الله پاک یو دی، یعنې په دې او په بعضو نبیانو په منځ کې خو ډېر وختونه تېر شوي دي، یعنې په هغې په منځ کې خو څوک نه کتابت پاتې شوی او نه پکې څوک دي چې پاتې شوي، انتهایي وخت تېر شوی. نو بل نبي راغلی دی الله پاک هغه ته وحي کړي، هغه هم د الله پاک د یووالي چې دی دعوه او د هغې تبلیغ ورکړی. نو د توحید دا دعوه چې ده دا یعنې په هره زمانه کې چې دی دا په دې باندې نبیان راغلي او د توحید دا کار یې کړی دی. نو دا څه نوې دعوه نه ده. نو الله پاک په دې کې دا فرمایي چې الله لا اله الا هو، د عبادت لایق هم داسې ذات دی چې د هغه توحید دا بل نه واله د اخره پورې ټولو انبیاو څه دی ذکر کړی دی. ان الذين كفروا بآيات الله، هغه کسان بېشکه هغه کسان کفرو چې انکار کوي بآیات الله د الله پاک د آیاتونو نه، یعنې الله پاک چې په انبیاو باندې کومې معجزې را لېږلي دي هغه معجزې هم د الله پاک د یووالي باندې دلالت کوي. ځکه چې معجزې الله پاک راولېږي نو هغه خرق عادت وي، نو هغه د الله پاک په یووالي دلالت کوي چې دا چې دی د بل چا کار نه دی د الله نه ما سوا. نو چې څوک د هغې نه انکار کوي، د الله پاک د دغې آیاتونو نه انکار کوي، یعنې د الله پاک د دغه توحید نه انکار کوي، د معجزو نه انکار کوي، پر توحید نه انکار کوي، لهم عذاب شدید، الله پاک د هغو سزا ذکر کړه، د دې لپاره چې دی سخت عذاب دی. او والله عزیز ذو انتقام، او الله پاک عزیز غالب ذات دی، زورور زبردست ذات دی، یعنې که انتقام اخیسته وغواړي نو څوک یې منې کولی نه شي. غالب مطلب دا زورور ذات دی
یعنې په چاته محتاج نه دی په خپله فیصلې اورولو کې. او ذو انتقام او انتقام والا ذات دی چې څه ټایم انتقام غواړي نو بدله چې دی د دې بالي. ان الله لا یخفا، بېشکه الله پاک په دې کې هم الله پاک دغه مضمون را روان دی چې ان الله بېشکه الله پاک لا یخفا پټ نه دی علیه په ده باندې شیء څه شی فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء نه په اسمانونو کې. یعنې داسې ذات دی چې د هغه علم هم کامل علم دی چې څه چې پټ نه دي نه په ځمکه کې ذرې برابر شي چې نه په ځمکه کې پټ دی، ټول د هغه په علم کې دی، د هغه علم چې دی د هغې نه احاطه کړي ده. او د اسمان کې چې هم څه دي د ذرې برابر هم نو هم د الله پاک ته په هغې علم دی. نو چې داسې ذات چې د هغه علم دومره کامل دی ناقص علم نه دی په هر شي باندې، نو د عبادت دا خاص د الله صفت دی، نو د عبادت لایق هم دغه ذات دی. دا په هغې دلیل شو. هو الذي الله پاک هغه ذات ته یصورکم چې صورتونه جوړوي ستاسو، یعنې ستاسو دا شکلونه جوړوي مختلف طریقو باندې جوړوي انسان له چې کوم دا صورت ورکوي فی الارحام د مور په ګېډه کې، یعنې د مور په ګېډه کې الله پاک دا صورت چې دی دا ستاسو جوړوي په مختلفو رنګونو سره په مختلفو شکلونو سره. ګوره څومره چې دنیا کې چې دی خلک دی په یو وخت کې دی په کروڑونو په اربونو خلک موجود دي. الله پاک چې دی یو خو دا د انسان چې دی په مختلفو تیارو کې په دریو تیارو کې چې دی جوړېږي. یو پکې د مور د خېټې د تیاره ده، نو دا څنګه عجیبه ځای دی او الله پاک حکمت څومره کامل دی چې په بیا هم په داسې ځای کې چې دی الله پاک په څومره عجیب طریقې سره چې دی د انسان جوړ کړی او د ده دا صورت یې جوړ کړی. په دنیا کې څومره په کروڑونو او اربونو انسانان دي، د هر چا شکل د بل نه بدل وي، د هر چا شکل یعنې څه نه څه که متشابهات یو بل سره لږ یو شانوالی وي، لیکن خامخا د هغه په وجود کې داسې یوه نښه وي چې هغه د بل نه بدل وي. ګوره که د دنیا څه قسمه مشینري راوړې که نه او یو د بل نه جدا او ته پکې ښه سوچ پکې کوې چې دا د هغې نه جدا جوړي د هغې نه جدا، لیکن که یو لاکې جوړ کړل یا یو کروڑ جوړ کړل واپس به یې شروع کړي واپس به یې د هغې په شان جوړول شروع کړي. یعنې که څوک یو شی د هغې نه جدا جوړوي د څه ځای پورې به جدا جوړ کړي خو چې بیا شی جوړوي کېدای شي بیا پکې غلط شي بیا هغه شی جوړ کړي. نو الله پاک انسان داسې طریقې سره چې دومره مخلوق یې پیدا کړی د ټولو په شکلونو کې چې دی هغه سره سره امتیاز یعنې سره سره فرق پکې وي کیف یشاء څرنګه چې غواړي. دا هم د الله پاک یو قدرت دی. نو الله پاک قدرت هم څه دی کامل دی. لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت ما سوا د الله نه. العزیز چې غالبه ذات دی، یعنې که څوک چې دی انکار کوي د الله پاک د توحید نه نو غالبه ذات دی چې دی څه ټایم سزا ورکوي نو ورکولی شي. او حکیم حکمت والا ذات دی، یعنې په دنیا کې سزا نه ورکوي، په دنیا کې الله پاک مهلت ورکوي، دا حکمت دی، حکمت والا ذات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله الرحمن چې عام مهربانه دی، الرحیم چې خاص مهربانه دی. الف لام الله پاک علیم دی په معنی د دې حروفو. الله لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت ما سوا د الله نه. الحی چې همیشه دپاره ژوندی ذات دی. القیوم ټول مخلوق لره سمبالونکی ذات دی. نزل نازل کړی دی علیکه پتا باندې الکتاب کتاب لره بالحق په حق سره مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغې کتابونو بین یدی چې د دې نه وړاندې دي. وانزل التورات او نازل کړی دی تورات والانجیل او انجیل من قبل مخکې د دې نه هدن دپاره د هدایت للناس د خلقو. وانزل الفرقان او نازل کړی دی فرقان. ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو انکار کوي بآیات الله د الله پاک د آیاتونو نه لهم د هغو دپاره عذاب شدید سخت عذاب دی. والله
اللہ پاک عزیز غالب ذات ہے، ذو انتقام بدلے والا ذات ہے۔ ان اللہ بشک اللہ پاک لا یخفا علیہ نہ پٹی کی پاغا باندے شیء سشے فی الارض ازمکا کی ولا فی السماء ولا پاسمانوں کی۔ والذی اللہ پاک هغه ذات تے یصورکم استاسو صورتونه جوړی فی الارحام د مور په ګېډه کې کیف یشاء څرنګه چې غواړي لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت په سوا د الله نه العزیز چې غالب ذات دی الحکیم او حکمت والا ذات دی